د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود غواړي چې نړیوال بیرته افغانستان ته راستون شي او هغه په دې هڅه کې دی چې نړۍ بیرته افغانستان ته توجه وکړي او افغانستان ته راستون شي. احمد مسعود په یوې غونډه کې ویلي دي افغانان د افغانستان ستونزه نشي حلولی، نړۍ باید راښکېله شي. احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو ځل بیا د جنګ اور تود کړي او جګړې ته دوام ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنوونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو خلاف د دوی وسلوال مقاومت د احمد شاه مسعود د لارې دوام دی چې خپل تمدن او ژبې لپاره یې کاوه. د هغه په وینا د افغانستان ستونزه د افغانانو له لورې نشي حل کېدی. د مشکل د هواري لپاره باید په سیاسي کچه سیمې او نړۍ راښکېله کړی شي. مسعود زیاته کړې له ایراني چارواکو سره په تماس کې دی او پرله پسې ډول یې ترې غوښتي چې طالبان باید په رسمیت ونه پېژني. احمد مسعود ویلي چین غواړي چې طالبان ته د مشروعیت ورکړي، باید دغه کار هیڅکله هم ونه شي او هیڅوک دې باید د چین سره هم نه درېږي. خو د ایران او طالبانو او چین ترمنځ اړیکې ډېرې ښې روانې دي او په دې څو ورځو کې به چین افغانستان په رسمیت وپېژني چې تر څو ټولې نړۍ ته ګواښ شي. طالبانو هم د چین دغه کار ستایلی دی او ورته یې ویلي دي، ټولو هیوادونو ته یې ویلي دي چې باید د چین په څیر واوسئ، هر چا ته خپله برخه حق باید ورکړی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.